السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترم دوستانو، په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته داسې ښایسته یو ډیزاین نه په سلګونه ډیزاینو چې تاسو په یو کلیک سره خپل تصویر ښایسته کولی شئ، په ښایسته ډیزاینو کې جوړولی شئ. نو دا طریقه در زده کوم، ویډیو تر اخره وګورئ. تاسو په سکرین باندې هم یو ډیزاین کتلی وي، همدارنګه په سلګونه ډیزاین زه تاسو ته اوس درښیم چې تاسو په یو کلیک سره د خپل تصویر څخه داسې ښایسته ډیزاین څنګه جوړولی شئ. د دې نه مخکې یوه هیله در څخه کېږي که چېرته تاسو زموږ په ټیکنو پښتو یوټیوب چینل کې نوي یئ، چینل سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د بیل ایکان په آل باندې در سره ضرور کلیک وکړئ. که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوه دوستانو، ویډیو هم در سره لایک کړئ. دا یو اپلیکیشن ده چې د دې لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي، له هغې ځای څخه ډاونلوډ کولی شئ. د دې اپلیکیشن په ترو دوستانو ټوله دنیا همدا اپ چې کوم دی استعمالوي، ډېر ښایسته ډیزاین درکوي. دلته کې مو کله چې دا اپلیکیشن آن کړو، د آن کولو سره دلته کې به تاسو لاندې چې ځئ نو چې څومره افیکټ یې ګورئ، په همدې افیکټو کې صرف تاسو خپل تصویر ورکوئ، ستاسو تصویر به دا اپلیکیشن تاسو ته در جوړوي. دلته کې خو تاسو افیکټ یې وکتئ، او که غواړئ زموږ په شان لکه څنګه چې ما تاسو ته تمنیل در وښودو، په تمنیل کې کوم ډیزاین و دغه شان ډیزاین له خپل تصویر څخه جوړ کړئ. نو دلته کې ټریننګ اپشن باندې کلیک وکړئ. په دې اپشن باندې کلیک کولو سره دلته کې هم ډېر ډیزاین درکوي، خو ما چې کوم درښودلی دی هغه دا ډیزاین دی دوستانو. دلته کې به تاسو ته ښکاري، په دې ډیزاین باندې به کلیک وکړئ. په دې ډیزاین باندې کلیک کولو سره دلته کې ګورئ دا مخکینی تصویر دی، اوس داسې ترې جوړ شوی دی. نو تاسو څنګه داسې تصویر ته جوړولی شئ خپل تصویر څخه؟ خپل تصویر به د ګیلري نه لاندې به تاسو ته ستاسو د ګیلري تصویران ښکاري، هغه یو تصویر به انتخاب وکړئ. د تصویر انتخاب سره زما خو دا تصویر صحیح ډیزاین هم نه دی، لکه صحیح سایز کې هم نه دی، خو بیا هم تاسو چې کوم تصویر انتخاب وکړئ داسې اپشن درکوي. په دې اپشن باندې کلیک وکړئ. په دې باندې کلیک کولو سره دوستانو دلته کې تاسو ته لوډینګ درښیي. په دې باندې لوډینګ سټارټ د دوستانو داسې ایډ اپشن چې کله درکوي نو یو څه نه څه انتظار ورته کړئ. انتظار وروسته به ستاسو دغه شان تصویر چې کوم دی، زموږ د سترګو رنګ چې کوم دی همداسې نور هغه دا پکې بدل شول، تاسو ته به ښکاري. که چېرته دا تاسو په صحیح سایز کې ورکړئ نو بیا به ستاسو تصویر په ډېر ښایسته ډیزاین کې راشي دوستانو. دلته کې تاسو ته ښکاري زموږ تصویر په ډېر ښایسته ډیزاین کې جوړ کړو. ستاسو د کم هغه چې دی هغه هم تاسو کتلی شئ. دلته کې به تاسو ته ښکاري که کوم ځای ستاسو بیکګراونډ ته ختمول غواړئ، له دې ځای څخه ختمولی شئ. په دې طریقې سره تاسو چې کوم دی په دې اپشن باندې کلیک وکړئ. کوم ځای چې تاسو راوستل پکې غواړئ هغه راوستل نه غواړئ، هغه په دې طریقې سره تاسو دوستانو ور ختمولی شئ. همداسې خو دا اپلیکیشن بالکل په ډېر ښایسته ډیزاین کې چې کوم دی کار کوي. تاسو ته د دې کې خپل ګوتو وال بیخي ضرورت نشته. نو تاسو ته ښکاري دا خو ماسې در وښودل چې تاسو ته بیا که چېرته مشکل پکې راشي نو په دې طریقې سره تاسو پکې هغه زیاتې بیکګراونډ څه چې پکې راشي هغه په دې طریقې سره تاسو ختمولی شئ. دوستانو کله مو چې تصویر جوړ شو په دې کې، اوس زه تاسو ته درښیم چې دا تاسو خپل موبایل ته څنګه سیو کولی شئ. چې موبایل ته د سیو کولو لپاره به یو څه نه څه انتظار ورته وکړئ چې کله ستاسو تصویر در جوړ کړي په دې طریقې سره، نو بیا به دلته کې تاسو ته داسې اپشن درکړي. په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې کلیک کولو سره بره تاسو ته درې ټکي ښکاري، په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې کلیک کولو سره سیو ډیوایس باندې به کلیک وکړئ. نو ستاسو دا تصویر چې کوم دی دا تصویر ستاسو ګیلري موبایل ته سیو شو. نو دا و د دې اپلیکیشن په باره کې معلومات. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.